د 15 په توان د 3 قیمت وموندئ. ګورئ تاسې طاقت یا توان شاید تر اوسه لیدلی نه اوسي. زه غواړم تاسې ته دا وښایم چې دغه طاقت یا توان څنګه لیکل کیږي. کله چې تاسې داسې عدد ګورئ دا د 15 ضرب د 3 معنا نه ورکوي. تاسې پوهیږئ چې دا 15 ضرب د 3 په اصل کې د 15 جمع 15 جمع 15 معنا ورکوي. صحیح ده؟ خو کله چې موږ دا په طاقت کې یا په توان کې لیکو، یعنې دلته لیکو 15 په توان د 3، دا په دې معنا ده چې 15 3 وارې خپل ځان کې یا خپل نفس کې ضرب کیږي. 15 ضرب د 15 ضرب د 15. د دغه جامع لاندې طریقې ته ضرب وایي، خو کله چې موږ ضرب لنډو نو دا په توان باندې اړو. لکه څرنګه چې پیږي د دوی حاصلونه هم توپیر کوي. 15 جمع 15 کیږي 10، 10 جمع 15 کیږي 15. صحیح ده؟ ګورئ د دې حاصل داسو، او دلته چې تاسې ګورئ 15 ضرب د 15 کیږي 25، بیا دغه 25 ضرب دغه 15 کیږي 125. یعنی د توان دغه یا د طاقت یا د توان کوم حاصلونه چې دي دا نظر عادي ضرب ته ډېر لوی اوسي. نو تاسې باید په دغه فرق باندې پوه سئ چې کله موږ 15 په توان د 3 یا 4 یا 15 لیکو، مثلا دلته 15 په توان د 3، دا په دې معنی ده چې دغه 15 3 وارې خپل ځان کې یا خپل نفس کې ضرب کیږي. خو کله چې 15 ضرب د 3 ولیکو، یعنی 15 3 دفعې او بل سره جمع کیږي، نو همیشه د دغه توان کوم حاصل چې دا لوی وي، او تاسې باید په فرق باندې پوه سئ.